الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب آداب السير. باب دې په بیان د آدابو د سفر کولو کې والنزول او په سفر کې د را نازلېدلو کې آرام د پاره والمبیت او په سفر کې د شپې تیرولو کې، یعنی په لاره کې به څه آداب دي. والنوم فی السفر او په سفر کې د خوب. نو باب آداب السیر والنزول والمبیت والنوم فی السفر. نو په سفر کې د تلو د کوزیدو د شپې تیرولو او د وده کېدو په آدابو کې دی دا باب. واستحباب الصراء او د شپې په څه حصه کې د سفر کوي دا هم مستحب دي. همدغه رنګې والرفق بالدواب نرمي دي کوي د حیواناتو سره، ومراعات مصلحتها او لحاظ دي کوي مصلحت د دې زناورو، یعنی د زناورو خیال دي ساتي، صرف سفر دی نه کوي په لارو کې د ګایا میا ولا ورکوي، نو د هغې مصلحت خیال به ساتي. وامر من قصر في حقها بالقيام بحقها. وامر او حکم د هغه چا چې من قصر څوک چې کوتاهي کوي فی حقها په حق د دې زناورو کې، بالقیام بحقها یعنی د هغې کوتاهي کوي په ادرېدو، یعنی په حق د دې زناورو کې، یعنی آدي پوره کې یا کوتاهي دې نه کوي. وجواز الارداف على الدابة اذا كانت تطيق ذلك. او جایز دی ارداف یعنی ځان پسې څوک سور کی على الدابة په زناور، یعنی ځان پسې بل قسم کینی، خو چې اذا كانت تطيق ذلك کله چې طاقت وي د دې زناور د دې، یعنی هغه وخت چې زناور بل قسم وړی شي نو ځان پسې سور کا. نو بهرحال اول روایت په دې باب کې عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو هريره رضی الله عنه مبارک نه روایت دی، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد دی اذا سافرتم کله چې تاسې سفر کوئ، فی الخصب یعنی داسې ځای چې آباد وي، سرسبز شاداب علاقه وي، نو تاسو فاعطوا الابل نو تاسو ورکوئ اوښ خپل ته حظها یعنی برخه د هغه من الارض د ځمکې نه، یعنی چې تاسو دغه سفر کوئ نو هغې سروی هم داسې بوځئ. و اذا سافرتم او کله چې تاسو سفر کوئ فی الجدب یعنی قحط زده بنجره خشک ځمکه وي هلته سفر کوئ نو فاسرعوا علیها السیر نو تیز کړئ په هغه سفر، یعنی هغه سفر تاسو تیز کوئ، تیز ځئ. وبادروا بها نقیها یعنی تاسو مخکې والې کوئ چې د هغوی هغه طاقت زایل نشي. و اذا عرستم کله چې د شپې چېرته تاسو کوزیږئ د آرام دپاره نو فاجتنبوا الطریقه نو تاسو ځان ساتئ د لارې نه، په لاره کې تاسو موده کیږئ. فانها طرق الدواب ځکه دا لارې چې دي یعنی د شپې چې تاسو دلته وده کیږئ په دې کې ځناور هم وي. نو ومأوه دا ځای دی د چا الهوام یعنی هغه زهریله د لړم د مارانو باللیل د شپې. نو چې تاسو کله د شپې په لارو کې څه کوئ، یعنی کله چې تاسو شپه چېرته کوزیږئ هلته تېروئ نو تاسو ځان ساتئ د لارې نه. نو دلته په دې لاره کې څه شی وي، لړمانان وي، ماران وي، ځکه چې تاسو ته په دې باندې تکلیف ونه رسیږي. اوس دلته معنی اعطوا الابل حظها من الارض، دلته د دې معنا کوي چې ارفقوا بها یعنی نرمي وکئ په دې سره فی السیر په تګ کې، دې دپاره چې لترعا چې اوسریږي دی فی حال سیرها په حالت د تلو د دې کې، یعنی چې په کوم ځای کې شنه ګیا میا راځي نو هلته تاسو دې سروی هم. وقوله او دغه قول چې نقیها دا په کسرې د نون سره دی او په اسکان د قاف سره دی، قاف باندې سکون دی. وبالیاء المثنات او یا چې دا مثنا ده یعنی من تحت لاندې چې دی دوه ټکي دي. وهو المخ او دا چې دی نقیها دا ویل کېږي مخ یعنی مغز قوت طاقت. معنا د دې اسرعوا بها حتى تصلوا المقصد قبل ان يذهب مخها من ضنك السير، وی تاسو اسرعوا بها جلدی کوئ تر دې چې تاسو ورسیږئ مقصد ته مخکې د دې نه چې د دې هغه کم مغز وي
هغه لاړ شي. مخکې د دې نه چې لاړ شي طاقت د دې، نو دې دپاره تاسو جلدي کوئ په دې سفر کې. والتعریس، تعریس چې دی النزول فی اللیل، یعنی د شپې یو حصه کې آرام دپاره کوزیدل، نو دا دې ته ویل کیږي. ګورئ مخکې زمانه کې به د سفر دپاره اوښان، اسونه، دغه زناور به وو، په دې کې به خره هم وو، نو دا به حیوانات استعمالیدل. نو په دې حدیث کې داسې خلکو ته هدایت بیانیږي چې په حیواناتو باندې سفر کوئ، په لاره کې د دې څارویو خوراک خیال ساتئ، د دې ټولو به خیال ساتل کیږي. نو زمونږ دین او اسلام کامل دین دی ښه، دې کې دا خبره نشته چې زناور دی نو په دې به ظلم کیږي، نو داسې څه خبره نه ده. بل وعن ابي قتاده رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه. ابو قتاده رضي الله عنه مبارک نه روایت دی، هغه فرمایي چې كان رسول الله، او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم اذا كان في سفر، کله به د سفر کولو، نو فعرس بلیل یعنی آرام به کولو، یعنی شپه به تیرول، نو بیا به څه کول؟ اضطجع علی یمینه، نو پرې به وتو په ښي اړخ باندې. و اذا عرس قبیل الصبح، او کله به چې د سحر لږ وړاندې چېرته مبارک چې دی هغه آرام کولو، نو بیا به یې څه کول؟ نو نصب ذراعه، خپل سنګله مبارک هغه به ودروله، او وضع رأسه على کفه، او سر مبارک به یې په خپل تلی مبارک کې خودلو، نو دغه عدد مبارکو. قال العلماء، علماء فرمای انما نصب ذراعه، یعنی مبارک چې دی یعنی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم لاس مبارک زکه ودرولو چې لالا یستغرق فی النوم، چې په خوب کې ډوب نشي. فتفوت صلاة الصبح عن وقتها، فوت بشي د سحر وقت، یعنی سحر مونږ د خپل وقت نه، او عن اول وقتها، یا د خپل وقت نه، یعنی یا خو به مونږ تنه فوت شي، یا به اول وخت کې تنه مونږ فوت شي. نو دې دپاره به رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دغسې به آرام فرمایلو. نو دلته رالل چې اذ طجع على يمينه، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په ښي طرف باندې آرام فرمایلو، یعنی سهار نه وړاندې به چې کله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د شپې آرام کولو، نو عام عادت مبارک دا و چې اطمینان خوب به نه کولو، ځکه چې هسې نه خوب را باندې غلبه وکړي، سهار مونځ کې به تاخیر وشي. نو دې نه دا معلومیږي که وخت کم وي د مونځ وخت، نو په اطمینان سره وده کېدل پکار نه دي. نو بهرحال بل روایت په دې باب کې وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل، رواه أبو داود بإسناد حسن. الدلجة السير في الليل. دلتا انس رضي الله عنه مبارکنا روایت دی، هغه مبارک فرمای چې قال رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې علیکم بالدلجة، یعنی لازم دی بالدلجة دی د شپې سفر، یعنی چې کله تاسو سفر کوئ نو د شپې کوئ. فإن الأرض تطوى بالليل، ځکه چې شپې لخوا چې دی د ځمکه را غونډېدلی شي. رواه ابو داود باسناد حسن. الدلجة السیر فی اللیل، دلجه معنا چې دی د شپې سفر کولو ته ویل کیږي. ګوره د شپې د خوا نه چې دی د ځمکه را غونډېدلی شي او کنه. د دې حدیث مبارکه مطلب علما محدثین داسې بیانوي چې سفر په وخت کې انسان ته پکار ده چې صرف د ورځې نه بلکې د شپې مزل هم کوي، ځکه چې د شپې د طرف نه مزل چې دی هغه د انسان زر پوره کیږي، ځکه چې د شپې د طرف نه سفر نه علاوه ته سړي چې دی نور کارونه نه وي، صرف همدا بس سفر وي نو بس زر پوره کیږي. خو دا مطلب شو. یا دا چې ممکنه ده چې شپې چې دی د ځمکه حقیقتا راغونډېدلی شي، لکه څنګه چې حدیث کې راغی د ورځې داسې نه کیږي. نو د حدیث مبارک دا مطلب نه دی چې د ورځې سفر مه کوئ، ځکه چې په یو بل روایت کې راځي چې سفر د ورځې په شروع کې تاسو شروع کوئ، لکه مخکې مونږ تاسو ته دغه روایت بیان شوی دی. وعن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. دلتا ابو ثعلبة حشني رضي الله عنه مبارک نه روایت دی، هغه مبارک فرمایي كان الناس کله به چې خلکو سفر کولو او اذا نزلوا منزلا او سفر په دوران کې به یعنی دوی کمزي کې به پړاو کولو کنه، نو تفرقوا في الشعاب والأودية، نو په خوړونو او په درو کې به دوی تفرقوا جدا جدا ځان لبشول. نو فقال رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ان تفرقکم، بشک استاسو دا ځان لوالی یعنی جدایی فی هذه الشعاب والأودية،
یعنی په خوړونو او په درونو کې چې تاسو دا جدا جدا کیږئ کنه، انما ذالکم من الشیطان، نو دا د شیطان عمل دی، دا کار د شیطان نه دی. نو بیا فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا الا انضم بعضهم الى بعض، دینه چې رستو به چې کله هم صحابه چرته پړاو کولو نو دوی به د یو بل یعنی خپلو کې به یو بل ته نږدې پړاو کولو. فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا الا انضم، یعنی یوزیب بعضهم الى بعض، یعنی دوی به بیا داسې نه کول چې یو یعنی اخوا او د خوړو اخوا طرف ته نو دوی ټول به یوځای به. نو د حدیث مبارک مطلب هم دا دی په سفر کې باید انسانان چې دي د ملګري یوځای روان شي. که چېرته یو کس ته تکلیف ورسیږي نو بل کس چې دی د هغه به مرسته کولی شي. که ځان ته سفر وي کم کس ته تکلیف رسیږي نورو کسانو ته پته هم نه لګي نو په هغه باندې څه شی شوي دي او څه نه دي شوي. نو ځکه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسو دغه کوئ چې یوځای آرام کوئ. وعن سهل بن عمرو وقيل سهل بن الربيع بن عمرو الأنصاري المعروف بابن الحنظلية وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه. د حضرت سهل بن عمر او چاویلی سهل بن ربيع ابن عمر انصاري چې ابن حنظلية باندې مشهور دی، هغه نه روایت دی. او دا چې من وهو من أهل بيعة الرضوان، او دا بيعة الرضوان صحابه کرامو رضي الله عنهم نو. رضي الله عنه قال دا فرمای مر رسول الله صلی الله علیه وسلم ببعیر، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یعنی یو اوخ باندې تیر شو، قد لحق ظهره ببطنه، د ډیر اوږي د وجې نه یعنی پیوس شوی و شا د خېټې سره. نو فقال رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې اتقوا الله، ویریږئ د الله نه، فی هذه البهائم، د دې زناورو په حق المعجمتي چې بې زبانه دي خبرې نشي کولی. نو تاسو فرکبوها صالحتن په صحیح طریقې پې سوارلی کوئ، یعنی سوارلی وکئ په صحیح حالت کې، وکلوها صالحتن وی خورئ په صحیح حالت کې. رواه ابو داود باسناد صحیح. د څاروو د حقونو خیال ساتل پکار دی. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسو د دوی څه شی کوئ، خیال ساتئ. چې کله وږی شي نو دوی ته تاسو روټۍ ورکوئ، نو د دوی خیال ساتئ، د خوراک خیال ساتئ، ځکه چې دوی خو بې زبانه دي. وکلوها صالحتن، او کمزوري او بیماری څاروی دا خوړل هم ښه نه دي. چې کله هغه طاقتور وي د هغې غوښه خوړل پکار دي، ځکه چې بیا نقصان نه رسوي. نو لنډه دا په دې حدیث مبارک کې څه بیانیږي، د څاروو حقونو خیال ساتل پکار دي. همدکه رنګې وعن ابي جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال اردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم. دلته ابو جعفر عبد الله بن جعفر رضی الله عنهما نے روایت دے فرمائی اردفنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات یوم خلفه، یو ورځ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ځان پسې رستو په سورلی باندې سور کړم، یعنی اردفنی سورې کم کنه رستو. واسر الی حدیثا، او ماته یو پټه خبره وکړه، خو لا احدثو به احدا من الناس، نو زه خلکو کې هیڅ چاته د هغې خبره نه ورکوم، یعنی هیڅ چاته کول نه غواړم چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ماته څه فرمایلي وو. وکان احب ما استتر به رسول الله صلی الله علیه وسلم لحاجتي هدف، او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به د حاجتې دپاره چې کله تلو نو دې دپاره چې دی دې مبارک به څه شی خوښول، یعنی هدف اوچت ځای، او حائش نخل، یا د هغه کجوري پنډسۍ هغه به یې خوښولو، ځکه چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خپل حاجت مبارک پوره کوي، یعنی خپل هغه پرده کې دی هغه پوره کوي. دویم روایت په دې کې دا دی چې وزاد فيه البرقاني باسناد مسلم هذا، یعنی زیادت کړی دی مسلم په روایت کې، یعنی حائش نخل الفاظ نرستو دای زیاد کړی. فدخل حائطا لرجل من الانصار، چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په انصارو کې د یو سړي باغ ته ورننوتو. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې کله تشریف اوري وکړه هغه باغ ته، نو فاذا فيه جمل، نو ګوري په هغه کې یو څه شی دی، جمل دی، اوښ دی. فلما رأى رسول الله صلی الله علیه وسلم، کله چې هغه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ولیدو نو جرجره، نو هغه فریاد دپاره چې دی هغه آواز اوچت کو. نو په دې کې وذرفت عیناه، د سترګو نه هغه اوښکې وبهېدل. فاتاه النبي صلی الله علیه وسلم، نو ورغې ورته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم، فمسح سراته ای سنامه، نو مسح که هغه کوبې ورته مسح که. وذفراه او فسکنه، او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې کله مسح که
هغه بیا څه شو، هغه بیا چوپ شو. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې هغه کوب ورله ومږي او په سټ ورله لاس وهي نو هغه چوپ شي. فقال رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې من رب هذا الجمل، د دې اوښ مالک څوک دی؟ لمن هذا الجمل، دا اوښ د چا دی؟ فجاء فتى من الانصار، د انصارو یو ځوان راغی. فقال هذا لي يا رسول الله، عرض یې وکړو ای د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا زما دی. فقال نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې افلا تتقي الله في هذه البهيمه التي ملكك الله اياه، ته نه یریږي د دې یعنی چارپایي په حق کې هغه چې تی مالک ګرځولې ده، یعنی چې تی د دې مالک جوړ کړي، الله رب العزت به د دې څاروي په باره کې د تا نه تپوس کوي، ته نه یریږي چې د سره ته ظلم کې. فانه یشکو الی انک، بېشک دا شکایت کوي ماته چې انک تجیعه، یعنی دا ماته د څه شي کوي چې تی اوږې کې وتدئبه او ته دې وس نه زیات ستړی کې. ورواه ابو داود كرواية البرقاني. قوله ذفراه هو بكسر الذال المعجمة وإسكان الفاء وهو لفظ مفرد مؤنث. دلته ذفراه دا په کسرې دا ذال سره دی او په اسکان د فا سره د فا د پاسه سکون دی. وهو لفظ مفرد مؤنث، او دا لفظ چې دی دا مفرد دی مؤنث دی. قال اهل اللغة الذفر الموضع الذي دا هغه ځای دی چې یعرق من البعیر چې خولې راځي د اوښه خلف الاذن، یعنی غوږونو هغه وروستو. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دلته چې د هغې ومږلو کوبې ورته ومږلو نو هغه خولې ورته پاکې کړي، نو هغه چې دی دلته په روایت کې راغلی فسکنه، هغه بیا په آرام شو. تدئبه تتعبه، یعنی تی څه شی کې تی ستړی کې، یعنی ستړتیا هغه وخت کې راځي چې ته څه نه ورکې حد نه زیات په ظلم کې. نو ګوره رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې د دې بې زبانه څارویو په باره کې د الله رب العزت نه یریږي. نو د څارویو سره هم څه شی کول پکار دی؟ رحم کول پکار دی. ځوان ته رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه ماته ګیله وکړه چې ته هغه اوږې ساتې او هغه ستړی کې. دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم معجزه وه چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته دغه خبره معلومه شوه چې دا اوښه څه وایي، د هغې مالک هغه ته خوراک کم ورکوي او کام تینا یعنی دا کارونه تینا زیات اخلي. نو په څاروو باندې ظلم کول دا اسلام چې دی دا نه خوښوي. دا سوچ کول پکار دی که یو انسان بل باندې ظلم کوي نو هغه به شریعت هغه به خوښ کړي، هیڅ کله نه خوښوي. انس رضی الله عنه قال، انس رضی الله عنه مبارک فرمایي چې كنا اذا نزلنا منزلا، کله به چې موږ په سفر کې یو ځای کوز شو نو بیا لا نسبحو، نو موږ به نفلونه نه کول حتی نحل رحاله، تر څو به چې موږ د اوښانو نه هغه ګدې نه وي سپړلې. وقوله لا نسبحو ای لا نصلي النافله، دا قول چې لا نسبحو دی یعنی موږ به تر هغه نفلي منځونه به موږ نه کول. او ومعناه انا مع حرصنا على الصلاه، سره د دې به موږ به ډېر حریصو چې مونږ دا نفلي منځونه کو بیا به مونږ دا نه مقدم کول. نو دلته راځي چې لا نقدمها على حط الرجال رحالي، لا نقدمها په موز مو وړاندې کولو نه على حط الرحال په لرې کولو د هغه کجاوو هغې هغه به مونږ لرې کې بیا به مونږ دا کول. و اراحة الدواب، دې دپاره چې آرام حاصل کی دا اوښان، یعنی دې ته آرام حاصل شي نو دې دپاره د دې مونږ به څه شی کول؟ لحاظ به ساتلو. ګورئ په دې کې څه راله دې دپاره یعنی چې مونږ به په کمزي کې وو نو زمونږ به داسې شی وو، مونږ به حریص وو چې مونږ منځونه وکړو، نفلونه مونځ وکړو، نو مونږ به چې دی د دوی نه به هغه کجاوې هغه به لرې که او بیا به مونږ دا نور کارونه کول. نو په کار دا ده چې زناورو سره ښه سلوک وکړی شي، لکه څنګه چې په مخکې روایاتو کې هم دا ذکر شو چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه ځوان ته فرمایي د انصارو نه آیا د دې په حق کې چې ته دا ظلم کې ستړی کې ډېر او دومره څه واښه نه ورکې، په دې حق کې ته د الله نه یریږي، نو الله رب العزت چې دی د مونږ او تاسې نه